بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث السادس شپږم نمبر حديث عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه. دا أبي عبد الله نعمان بن بشير نه روایت ده. الله دې راضي شي دې دوانو نه. عبد الله نعمان دا صحابي دی، د پلار چې بشیر دی دا هم صحابي دی، نو ذکر رضی الله عنهما وی. قال دا نعمان ابن بشیر وی سمعت ما واورد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د رسولنا. سمعت رسول الله ترکیب دا د سمع فعل دی او تو فاعل دی، دا تو ضمیر شې دی او رسول الله دا ولا مفعول دی. لفظ د رسول الله شې دی دا ولا مفعول دی. یقول فرمای ان الحلال بین، یقینا حلال ښکار دی. سلام پاک شیز خوړل، پاک اشیاء نه خوراک کول. و ان الحرام بین، او حرام ښکار دی. سود حرام دی، غلا حرام ده، دوکه حرام ده. و بینهما، او د دې حلال او د حرام منځ کې امور څه کارونه دي مشتبهات چې هغه مشتبه دي. مشابهت اصل کې د دو شیانو یو بل ته په شکل کې ورته کېدل دي. نو د دې حلال او د حرام منځ کې د څه کارونه دي چې کله ته سوچ کې حلال ته به نږدې ښکاری تا ته، او کله چې ته سوچ کې حرام ته، نو کله به ته چې دا به یا حلالي او کله به ته چې نه دا حلال خو نه دي، دا به حرامي. دې ته مشتبهات وي. لا يعلمهن، چې نه پیژني دغه کارونو لره چې دا کم د حلال او د حرام منځ کې دي. کنه نور حلال خو ښکار دي، حرام هم ښکار دي، منځ کې چې کم کارونه دي. كثير من الناس، ډیر خلک نه پیژني، ډیر خلک په نه پوي. فمن اتقى الشبهات، نو چا چې دغه شبهات او نزان او ساته یو شی دې ته سوچ کې کله ته حلال ښکاری کله به ته حرام ښکاری شته ته ځان ساتي. بس لنډه دا جزاء دا شیز بزنست معلومه او د دینه بززان ساتم، دا کار دی وکړو. فقد استبرأ لدينه وعرضه، نو فقد استبرأ یقینا د حفاظت وکړو. استبراء معنی حفاظت، لدينه د خپل دین او عرضه او د خپل عزت. ومن وقع في الشبهات، او څوک چې په شبهاتو کې واقع شو د غین ځان و نه ساتو او غي استعمالول. وقع في الحرام، نو دا په حرامو کې واقع شي. ځکه نن مشابه شي او خړو استعمال کو، نو سبب حرام او استعمالي هغه بم بیا خوري. نو دا شبهات سبب د دې ګرځي چې تب په حرامو کې واقع کېږي. لکه یو خم مثالم د الله نبی هغه بیان کړی دی. د دې مثال هم ته ویل شي چې یو څوک مستحبات باندې عمل نه کوي، هغه به سنت پرې دي چې سنت پرې خوستل، نو بیا به د دې نه فرض هم پاتې کیږي چې فرض پرې خوستل، نو اسلام نه خلاص. نو وسه د دې مشتبه شیانو مثال دسی دی. د پاره د پوي چې وځي کې یو علاقه ممنوعه ده، ناغه متویل کی خاص زید هر چا د هر قوم د سر په خاص وخت کې پاغې کې هغه قوم خپل مال سره د بل چا مال نه پری واستورزی او دغه علاقه ممنوعه په خوا کې ګډي او بزې سره. نو د علاقه ممنوعه خوا کې ګډي بزې سره ول دا مشتبه شی کېدل شي چې دا په دغه علاقه ممنوعه کې پریوزي، او دا علاقه ممنوعه خو ناروا ده، حرام دی. علاقه ممنوعه حرام ته وایي، او کې دې شي چالت ور واقع نشي. خو ځته و یو ورځ ګړې بزې د دې علاقه ممنوعه او دا کم ځای چې په دې باندې ناغه د دې په خوا کې او سره او تبو ته بیدار کینی، او د خلکو په دې سر کې او دا ناغه ځای کې با نه لګي. خو چې بل ورځ دې مال بوته کې دې شي ته ود شي، کې دې شي ته غافل شي، کې دې شي ته خیال نه ګړې بزې د نظر لاړ شي، نو استبا په دې ناغه ځای کې واقع شي، نو حرام ځای کې به واقع شي. نو خلک به تغوسه شي چې تاسو زمونږ په سر ځای کې مال سره ولې دا کار دی غلط کړی. نو تم چې په شبهاتو کې واقع کېږي، دا شبهات او د حرام منځ کې یو پوله ده. نو بس نن د شبهاتو کې ځان مصروف او واقع کو، نو سبا په حرامو کې هم واقع شي. څنګه چې داش کون کې دا غړي بزي د دې علاقه ممنوعه په خوا کې سره یو دا امکان پکې دی چې استبد علاقه ممنوعه د غړي بزي ور واوړي. نو دغه شبهات او استعمال همدارنګ ده
چې شبهات استعمالي نو سبب ته حرامو کې واقع کیږي. نو کر راعي پشان د شکون کې يرعا چې سړی دا مال لره حول الحما په خوا د سراغا کې یوشک نزدید ان يرتع فيه چې دا مال با پدې سراغا کې او د ناغزه کې او د علاقه ممنوعه کې واقع شي. الا خبردار و ان لكل ملك حما دا هر یو بادشاہ د پاره یو خاص زیوی د ناغه او دا غي خپل مال پغې کې سریږي بل څوک نه فریدي او قبل څوک راځي نو دا په نقصان کې بیا واقع کی او دا بادشاہ وته غوسه کی. الا خبردار و ان حمی الله دا الله سره آگاه شي دا کم شی چې الله ممنوع کړی دی کم علاقه ممنوعه چې د رب العالمین ده محارمه هغه شیان دي چې الله حرام کړي نو دی حرام په خوا کې مال سره ول یعنی شبهات کې واقع کېدل دا به سبب د دې شي چې ته الله رب العالمین چې کم زین هغه کړی دی پاغه کې به ته واقع کېږي چې هغه حرام دي. الا خبردار و ان فی الجسد مضغه په بدن کې یو ټوکړه د اذا صلحت کله چې دا ټوکړه روغ شي صلح الجسد كله ټول بدن روغ شي و اذا فسدت او کله چې دا ټوکړه فاسد شي فسد الجسد كله ټول بدن هغه فاسد شي. ځکه دا ټوکړه بادشاہ حیثیت لري د یو ملک بادشاہ چې بيدی نه عوام تم د بيدی نه سہولیتونه ور کوي او د یو ملک بادشاہ چې نیک عملی عوام ته هم د دین خبري او مدرسې کلاوي او د ګناه کارونه باندې نو دقه سره هم ده چې ستاره صحیح استعمالې دوه اندامونه به صحیح استعمالي چړه د غلط استعمالې دو نو اندامونه به غلط استعماليږي لکه درس کې تاسو حدیث واوریدو چې د الله نبی فرمایي چې انسان زړه دا سپینی چې ګناو کې تور ټاکه په ولګي چې توبه وباسي بالکل پاک صفاش بیا فتنه پاغه باندې اثر نه کوي او کچر ته توبه نه وباسي دا تور ټاکه زیاتیږي تر دې چې تک تور شي نو بیا وتخا بدخکاری او بد وتخخکاری. دغه ټوکړه څه د په بدن کې الا خبردار وهي القلب دا ټوکړه چې دا زړه دی چې دا کله روغ شي ټول بدن به روغي او چې دا کله فاسد شي نو ټول بدن به خراب او فاسدي غلط به استعماليږي او بے ځای به استعماليږي. رواه البخاري دا حدیث امام بخاری رحمه الله روایت کړی دی و مسلم او امام مسلم رحمه الله روایت کړی دی په صحیح بخاری او په صحیح مسلم کې چې د دینه تدسم تعبیر کول شي چې متفق علیه